بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو درنو دوستانو، مخکې له دې چې د جرګو د تاریخ په باب تاسې درنو دوستانو سره خبرې وکوم او یا هغه د تاریخ اتلان چې په دې خاوره کې تېر شوي د اوبو په لړ کې یو څوک درته معرفي کړم چې هغه یې فقیر دی. نو یو څو ډالۍ لرم، دغه ډالۍ تاسې ته وړاندې کوم. لومړی ډالۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون په هکله دی. ما ویلې دا خاوره به بل ایپي فقیر زېږوي، ما ویلې دا خاوره به بل ایپي فقیر زېږوي، تا ویل منظور غوندې ځوان نه راځي، ما ویلې راځي. ما ویل یو بل بابا په لاره دی حتمي به راځي، ما ویل یو بل بابا په لاره دی حتمي به راځي، تا ویل یو بل خوشحال خان نه راځي، ما ویلې راځي. د زندان زمري ته علي وزیر ته یو شعر ډالۍ کوم. لوی ارمان مې دی چې کله درته ګورم، لوی ارمان مې دی چې کله درته ګورم، چې یو لال پروت وي سپېره مې ریرو کې. خود به زه په لپو لپو درته ژاړم، خود به زه په لپو لپو درته ژاړم، غېږې غېږې څنګه پروت په زولنو کې. ستا مستي به لوی طوفان ته غاړه ورکړي، چې خپل عمر تېروي تورو تنګو کې. یوه بله ډالۍ د زړونو پاچا، ښه شاعر، انقلابي شاعر، شهید شاعر هیله من شهید ده. د زمانې له طوفانونو راوتلی زمری، د زمانې له طوفانونو راوتلی زمری، ته هیله من اوسه، هر ځوان لکه سپین غر ولاړ دی. د تا د وینې هر یو څاڅکی انقلاب راولي، د تا د وینې هر یو څاڅکی انقلاب راولي، هر یو مغول ته له همغسې خیبر ولاړ دی. درنو دوستانو، موږ د لوی افغانستان په زړه کې ډېرې جرګې تېرې شوي، له لرغوني تاریخ نه راواخله تر معاصر تاریخ. خو زه یوازې د شپږو جرګو یادونه کوم چې په لوی افغانستان کې چې کومې سترې جرګې تېرې شوي، یوازې د شپږو نومونه اخلم او لنډ ورته تم کېږم. دغه شپږ جرګې د لوی افغانستان په لمنه کې رامنځته شوي او د دې هرې جرګې تر شا ډېر ستر بدلونونه منځته راغلي. راځئ چې لومړی جرګه د میرویس نیکه نه شروع کړو. کله چې میرویس نیکه لویه جرګه راوبلله، افغانستان ویشلی و. افغانستان د صفوي واکمنو په ولکه کې و او هم د هند ګورګانیانو په ولکه کې و. ګورګین ډېر پښتانه، ډېر انسانان، ډېر افغانان په سرو وینو ولمبول. ولې کله چې دا جرګه جوړه شوه، دې جرګې نه یوازې په دغه سیمه کې یو لوی انقلاب راوست، بلکې د اصفهان پر واکمني یې ډلې ولې کړه. او کله چې شاه محمود هوتک په 1920 کال شاوخوا کې د ایران ته ځي، دغه وخت د ایران پاچا صفوي شاه حسین نومېده او هغه ورته د خپل تاج راښکته کړ او د ده په سر یې کېښود. ویل د دې تاج مستحق ته یې زه نه یم چې یو تنکی ځوان راځي او د صفویانو ټول واکمنۍ ته د پای ټکی کړي. او د پام وړ خبره خو دا ده چې نه یوازې خپل تاج یې راښکته کړ، د هغه په سر یې کېښود، بلکې خپله لور یې هم په نکاح کړه او ورته ویې ته له ما دې نه اخوا د مازو مامې او هغه هم د افغاني غرور له مخې درته د پلار خطاب وکړو چې زه باندې تا په تو عزت څخه.
نو تاسو فکر وکوئ دا هغه جرګه وه چې د صفوي ټولواکمنۍ پولې ړنګې کړې او دا هغه جرګه وه چې د نوي افغانستان د جوړولو نوی تکل رامنځته شو. د میرویس نیکه نه وروسته د شاه محمود هوتک نه وروسته او د بیا یو بله توره دوره په افغانستان راخوره شوه. بیا د زمانې یو ستر انسان، یو اتل انسان، لوی احمدشاه بابا رامنځته شو. او لوی احمدشاه بابا هم یوه جرګه دایره کړه چې دې جرګې نه یوازې اوسنی افغانستان وساته، نه یوازې لوی افغانستان وساته، بلکې مشهد نیشاپور، کشمیر وجودي، آموسي، هند سیند دا د احمدشاه بابا څلور خواوې وې. او دغه ستر انسان د لوی افغانستان دپاره داسې نقشه رامنځته کړه چې تر اوسه هم د نړۍ انسانان ورته پخوړي دي. د ده په تړاو باندې لسګونه کتابونه، سلګونه کتابونه لیکل شوي دي. دا د لویې جرګې مرکاتو درېیمه جرګه په 1909 کال باندې وبخښئ په 1949 کال باندې رامنځته شوه. او دا هغه جرګه وه چې په دې جرګه کې فیصله وشوه چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره په 1855 کال، په 1850 کال او په 1809 کال او په 1893 کال او په 1915 کال او په 1921 کال چې کوم تړونونه د انګریزانو سره سوي د دې نه دا وروسته لغوه دي. من د ډیورنډ کرښه پر اصل نه پېژني. درنو دوستانو، ما د ډیورنډ د کرښې یادونه وکړه. ما ته ډېره بریده په دې کې ډېر ځان ستړی کړی دا چې تاسې دوستانو ته یا د افغانستان خلکو ته به مې څه ورکړي که نه خو ځان خو مې ستړی کړی دی. زه راغلم هند ته، هند کې مې د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې وکړې. موزیمونو ته لاړم، ګالریو ته لاړم، کتابخانو ته لاړم، تر څو د ډیورنډ د کرښې هغه اسناد ترلاسه کړم چې رښتیا هم عبدالرحمن خان د ډیورنډ سره لاسلیک کړي که نه. بالاخره په دې مې وس پیدا کړ چې هم په بریټیش لایبرري کې چې زه پوره نږدې شاوخوا 10 کاله د بریټیش کتابتون په دروازه وځم ننوځم او هلته مې د تاریخ ډېرې پاڼې اړولې دي ولې دغه سند مې ترلاسه کړ. دا هغه نقشه ده درنو دوستانو چې د امیر عبدالرحمن خان او د ډیورنډ ترمنځ په دې باندې شخړه رامنځته شوه. او امیر عبدالرحمن خان ورته وویلې چې دا زه نه منم او دا ځکه نه منم چې دغه خبره چې ته کوې ما دا تا سره نه دي منلي. نو هغه ورته وویلې چې د دې لپاره چې موږ تاسې دوستي په خپل ځای وي دومره درباریانو ته ووایه چې موږ له خپلو دوستانو سره په نتیجه ورسېږو. ولې دا نقشه یې امضا نه کړه؟ نه مې یادوست. د پام وړ خبره خو دا ده، ګورئ د مارکي ناسته دلته ما په خپل قلم څه شی لیکلي، دا د بلوچستان سیمه ده. او کله چې انګریزان په 1940 کال ووتل او هند ازادي واخیسته او د پاکستان په نوم یو هېواد په مصنوعي توګه رامنځته شو، افغانانو سره په ملګرو ملتونو کې میرزا حسین عزیزي تاسې اورېدلی دی مخالفت وکړو چې دا وطن د ما په خاوره آباد دی، زه پاکستان نه منم. له همغې ورځې نه تر اوسه پاکستان چا نه ده منلی، نه یې په رسمي کې. ایرانیانو دعوه وکوله په بلوچستان باندې چې دا د بلوچستان سیمه موږ چې د رسلې انګریزان د بیان کړي. محمد علي جناح ورسره نه منله، لیاقت علي خان ورسره نه منله. ولې ده ورته وویلې ته منې که نه منې زه به دا خپل وطن درنه نیسم. انګریزانو مداخله وکړه، انګریزانو ورته وویلې محمد علي جناح ته او لیاقت علي خان ته
لکه څنګه مې چې ته په دې سیمه کې جوړ کړی او ته د ما ژاندار وې، همدغسې ایران هم د ما د دې سیمې ژاندارم دی. دا سیمه ورته پرېږدم او که ته ورسره جنجال وکړې، هلته افغانستان د لوی افغانستان غوښتنه کوي او هېڅ ډول قانوني او حقوقي او تاریخي ارزښت نه لري، دا ځمکه درنه اخلي. نو دی په دې باندې پوه شو، د معاملې له مخې دا کار وکړو. ډېر مننه، دا کار یې وکړو. ولې هغه کومه خبره چې خلک یې اوس کوي دا دروغ ده چې دا کرښه امضا شوې، قطعا امضا شوې وه. دا هغه متن دی چې ما د همدې کتابونه ترلاسه کړی دی او دا متن نه یوازې د افغانستان دپاره دی، د لوی افغانستان دپاره دی. هغه کتاب چې په برټش کتابتون کې موجود دی، تاسو په دې پوهېږئ چې په هغه کې د ایران مسایل، په هغه کې د افغانستان مسایل، په هغه کې د برطانوي هند مسایل، په هغه کې د بنګال مسایل، په هغه کې د جنوبي اسیا د ډېرو هېوادونو اسناد خوندي دي او ما دا اسناد ترې رابېل کړل چې د افغانستان په تړاو باندې د ډیورنډ د کرښې په تړاو لیکلي وو. وګورئ، هېڅ ډول امضا نشته. نو بس په دې اساس باندې دا چې پاکستان وارخطا دی چې هر نظام په افغانستان کې بدلېږي او هر څوک راځي یو کرت ورته پاکستان ورځي چې د ډیورنډ کرښه ورسره لاسلیک کړي. وروستۍ خبره دا دی چې کله سردار محمد داود خان پاکستان ته لاړ او هلته رښتیا هم چې ضیاءالحق د ده تر شا روان و، په څنګ کې نه ته وایي ته یې ما مشر ورور یې، زه درته د یو اتل په توګه احترام کوم. نو دغه وخت وحید عبدالله د بهرنیو چارو وزیر د هغه وایي چې په دې سبا باندې موږ راځو چې د هغه شهید لخوا موږ ته تلیفون راغی او هغه شهید هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر دی. وایي ما ته ویلې چې ډېر ضرور کار در سره لرم. وایي ما ورته ویلې چې د شپې 12 بجې دي او د ما ټول ملګري ویده دي او زه نشم کولی او سردار صاحب په بله کوټه کې ویده ده. ده ویلې دا ډېر ضرور کار دی، حتمي زه راځم. زه په خپلو ملګرو وګرځېدم، ملګري مې له کوټونه راویښ کړل او ورته ومې چې هغه شهید راځي، نه پوهېږم چې موږ نه څه غواړي. موږ سره کېناستو، هغه شهید راغی، کاغذ یې له جېبه وغوښته، ما په مخ کې کېښود، ما ویلې دا څه شی دی؟ وایي فقط دا یو کاغذ دی، ویل ونه خو بیا امضا کړه. وایي کله چې ما ولوسته ګورم چې په هغې د ډیورنډ د کرښې مسله ده، راته ویلې که د ډیورنډ کرښه تاسې لاسلیک کړئ نو لکه څنګه چې د سردار صاحب درناوی کېده او ورته د مشر ورور خطاب یې وکړو، دغسې به یې موږ تاسې نور دوستي هم پخه شي. نو هغه ورته وویلې چې زه خو وزیر خارجه یم، دا صلاحیت نه لرم. په هغه بله کوټه کې سردار صاحب ویده دی، هغه هم د دې صلاحیت نه لري. هغه ورته یې دا په کوم منطق وایي؟ دا په دې منطق چې په 1949 کال باندې لویې جرګې دغه ټول قراردادونه لغوه کړي دي تر څو چې همدغسې یو لویه جرګه جوړه نه شي، تر هغې پورې دا قانوني حیثیت نه پیدا کوي. دا د افغانستان درېیمه ستره جرګه وه. پر نورو جرګو ډېر تم کېږم نه، دوستانو وخت نه نیسم. راځم د پښتونخوا جرګو ته، د لوی افغانستان د ډیورنډ د کرښې اخوا جرګو ته. په هغه وخت کې چې ځینې جرګې ډېرې مهمې وې. لومړی جرګه وبخښئ د بنو جرګه وه. د بنو جرګه هغه جرګه درته یادوم چې هغه غني خان جوړه کړې. په بنو کې ډېرې جرګې جوړې شوي چې دوستان داسې غلط فهمي ونه شي چې په هغه جرګه کې څوک و. نه، هغه جرګه چې غني خان جوړه کړې او غني خان 15,000 ځوانان وسلوال کړل او وویلې چې دا ازادي زه په ټوپک په زور وانه کړم، بل قسم نه شم اخیستلی. ولې له بده مرغه چې ورته ویل شول ته د سیاست کلیچ په ځمکه کېږده، زموږ د سیاست لوری داسې نه دی. او دویمه جرګه چې وشوه البته په دغه پښتونخوا کې، هغه د تیرا جرګه وه. تیرا په جرګه کې هم د پښتونستان مسله رامنځته سوه، وویلې چې موږ پاکستان نه منو. دا هغه ستره جرګه ده چې د دې جرګې له مخې د پښتونستان بیرغ جوړ شو، د پښتونستان دپاره ترانه جوړه شوه او ویلې چې موږ د ډیورنډ کرښه نه منو. درېیمه جرګه هغه جرګه ده چې د څومروالي له مخې او د څرنګوالي له مخې ځانګړی ارزښت لري او د تاریخ په ښه پاڼو کې ځانګړې دبدبه لري، هغه د خیبر جرګه ده.
د خیبر جرګه د ستر منظور پښتون تر مشرۍ لاندې جوړه سوه. هغه کومې مادې چې د اشاره وکړه او دی په خپل پرېکړه لیک کې راوستلې، دا هغه حیاتي پرېکړه لیک دی چې د لوی افغانستان دپاره اساسي ستنې دي. موږ د همغې لویې جرګې په ویاړ باندې راټول سوي یو او دا به زموږ اخره جرګه نه وي. تر څو چې ژوندي یو، تر څو چې د لوی افغانستان د جوړېدو مسله نه وي، دغه ډول جرګې به جوړېږي. دوستانو، ما دمخه د ایپي فقیر یادونه وکړه. دا زموږ یو ملي اتل دی، خو له بده مرغه چې خانداني سیاست یې نه ده کړی او په داسې ایرو کې پروت دی چې هېڅ چا دې له مخې هیلې ټولې نه کړې او د توپان په دونو کې د ده شخصیت پټ پاتې دی. ما د ده په باب یو کتاب لیکلی، هغه کتاب وزیرستان نومېږي او زه انشاءالله چې په راتلونکي کې د پښتو ژغورنې غورځنګ ته ډالۍ کومه، دا کتاب ته ایپي فقیر هغه څوک دی چې د وزیرستان په شمال کې وزیریت د 1936 کال پورې د انګریزانو په ضد باندې پاڅون ته لاره واروله، خو هغه وخت دی شهرت ته ورسېد چې دلته یې مینده وه نجلۍ مسلمانه شوه او یو پښتون ځوان سره یې واده وکړ. دا پښتون ځوان نورعلي نومېده. نورعلي ښکلې ښایسته ځواني درلوده او د نجلۍ جرې هم ښکلې ښایسته ځواني درلوده. حتی دې ته په هغه کې سپوږمۍ ویل شوې، دومره ښکلې ځواني یې وه. دوی دواړو سره نکاح وکوله. انګریزان خبر شو، انګریزان ورته هندوانو ته وویلې چې موږ دا نجلۍ بېرته اخلو او ته یې استعفا. دغه وخت کې ایپي فقیر 100,000 ځوانان په هغه وخت کې وسله وال کړل او انګریزانو ته وویلې چې دا د دې نجلۍ نوم اوس اسلام بیبي ده، موږ د وینې په قیمت باندې دا د موږ افغانیت هم دی، دا د موږ اسلامیت هم دی، موږ کله هم دغه نجلۍ چې د هلک سره یې نکاح کړې تاسو ته یې نسو سپارلی او ورته ویې نسته. په 1930 کال باندې انګریزانو هوایي بریدونه وکړل په ایپي فقیر باندې، په همدې سیمه باندې. ولې ده ورته ویلې چې په دې موږ نه تسلیمېږو. د ټولو خپلو ملګرو ته وویلې چې د رئیس اسماعیل خان له نیولې تر بلو پورې دا لاره وتړئ چې یو انګریز دا خوا رانیسي. او دا یې ټولو ته وویلې چې زه عدم تشدد هغه غواړم چې افغانان په خپلو کې سره ونه جنګېږي. ولې انګریز د ما د کلا خولې ته راغلی، انګریز د ما د دروازې خولې ته راغلی، د ټوپک سره ولاړ دی. زه څنګه کولی شم چې د ده نه د ټوپک په زور ازادي وانخلم؟ نو د ټوپک په زور به ازادي کې اخلم او نه په دې موضوع ظاهري په دې باندې. نو ایپي فقیر دغسې انقلاب په دې سیمه کې راوست چې کننګم وایي که کله تاسې کوم دوست لاړئ د برټانیې کتابتون ته، هلته د کننګم په نوم باندې اخبار موجود دی. د دې کننګم په اخبار باندې د ایپي فقیر په باب باندې ډېرې خبرې شوي. وایي څه وخت چې دوم عمومي جګړه په 1930 کال باندې شروع شوه، په 1909 کال شروع شوه، ما وایي ډېر کوشش وکړو چې اول د روسانو په ضد یا د شورویانو په ضد یو شمېر خانانو ته، یو شمېر ملکانو ته او یو شمېر مذهبي کسانو ته او یو شمېر پیرانو ته وایي ما پیسې ورکړې چې تاسې تبلیغ وکوئ چې انګریزان ښه خلک دي ځکه د کتاب اهل دي او شورویان بد خلک دي چې کتاب نه لري. او ما همدغه وړاندیز ایپي فقیر ته وکړو. ایپي فقیر راته ویلې چې زه نه خرڅېږم. ایپي فقیر د ما په پیسو، د ما په وسلو خرڅ نه شو. ما ډېر څوک واخیستل خو ایپي فقیر مې وانه شو اخیستلی. نو د هغه ایپي فقیر وایي. ایپي فقیر تر پایه خرڅ نه شو او تاسې پوهېږئ چې ایپي فقیر جاپان، جرمني، ترکیې او ایټالي د رسمیت وپېژاند. دلته یې د اعلیحضرت خطاب وکړ
او جرمني خپل سفیر راولېږه. جرمني دلته راډیو جوړه کړه او ورته ویل چې د انګریزانو په وړاندې د موږ سره ودرېږه. دا هغه مهال دی چې په هندوستان کې هم په کانګرس کې یو شمېر دغه ډول کسان موجود وو چې باید د انګریزانو په وړاندې درېدلي وای او ورسره ویلې ګاندي ته ویلې چې زه نه منم دغه فیصله چې پاکستان دې جوړ شي. هند د لاهور نیم دی. نه ګورم د هغه نه یو تن څوک و چې چندرابوس باندې انګریزانو او کانګرس ګوند فشار راوړ دی. د کانګرس ګوند مشر و، فشار یې پرې راوړ دی، نه دی کړی او په ځای یې ګاندي راغی. دی دې ته مجبور سو چې له دې سیمې نه وتښتي. ملګرو سره یې ویلې څه وکړو؟ ملګرو ویلې چې دلته یو داسې قهرمان اتل انسان دی چې هغه ایفي فقیر نومېږي. ایفي فقیر ته لاړ شه، هغه فکر چې ته لرې هغه ایفي فقیر هم لري. ایفي فقیر هم د انګریزانو په وړاندې جنګېږي او لوی افغانستان غواړي. ته کولی شې چې هلته لاړ شې. تاسې پوهېږئ چې هغه راغی دلته وساتل سو او نه یوازې وساتل سو، دی په تابوت کې د مړو تابوت کې دی جرمني ته ورسوه. اول سوروي ته او د سوروي نه بیا جرمني ته ورسوه. هلته د هټلر سره ولیدل. دا هغه مهال دی لا تر اوسه د سورویانو او د هټلر ترمنځ برخورد رامنځته سوی نه دی. بیا کننګم وایي چې کله جرمنیان د روسانو په وړاندې ودرېدل، دلته بیا ماته یو کې دا د کسان راغله راته ویلي چې اوس څه وکړو؟ اوس هغه د شورویانو په ضد باندې جرمني دی. وایي ما بیا ورته وویلې چې یو سپی چې لیونی سي نو بیا په چېرته نه لګوي او په هر چا یې لګوي. جرمني اوس لیونی سپی دی، د ده وژل پکار دي. وایي بیا هم هماغه کسان چې په پیسو مې اخیستي وانخیستل، خو ایفي فقیر په پیسو وانخیستل سو. نو ایفي فقیر هغه څوک دی چې لکه څنګه چې ملا پونده د پیروخان لاره وڅارله، همدغه ډول ایفي فقیر د ملا پونده لاره وڅارله. او اوس منظور پښتین بیا همغه لاره پرې نه ښوده، همغه لاره څاري او هغه لاره د چا وه؟ د ایفي فقیر لاره وایي چې زه به لوی افغانستان جوړوم او دلته به د پنجاب په وړاندې باندې پاڅون ته لاره هواروم. د هغه هوډ اتل اوس منظور پښتین دی او د هغه ملګري دي. خو د هغه وخت د دې وخت فرق په څه کې دی؟ تاسې پوهېږئ په هغه وخت کې د 15,000 په شاوخوا کې د وسلوال کسان درلودل او اوس تاسې پوهېږئ چې په لسګونو زره انسانان منظور پښتین تر شا ولاړ دي. موږ تاسې دې شاهد وو چې په د څومروالي له مخې او د څرنګوالي له مخې هغه جرګه چې په خیبر کې جوړه شوه دا بې ساري یوه جرګه ده په سیمه کې، په منطقه کې. او هغه زه درته ویلی شم چې په ډېرو د منظور پښتین بل نبوغ په څه شي کې و؟ دا جرګه یې په داسې ځای کې جوړه کړه چې په هغه جرګه کې وزیر محمد اکبر خان د رنجیت سنګ قومندان هاري سنګ وژلی و. دا هغه ځای و، دا هغه ځای و چې سکانو ته داسې ماته وزیر محمد اکبر خان ورکړه چې د سیمې نه یې وڅرل. نو په دغه اساس باندې منظور پښتین دا جرګه په هغه خاوره جوړه کړه چې هلته په هغه سیمه کې هاري سنګ وژل سوی و. د رنجیت سنګ چې اوس یې پنجابیان خپل اتل ګڼي هغه دلته په وینو رنګ سوی و. نو درنو دوستانو، په جهان کې نومیالي دي دا دوه کاره، یا به وخورې ککرۍ یا به کامران شي. مننه.